ډېر ګرانو زړه ته رانږدې ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله وئ او راغلي وئ چې بیا هم خپل نوی درس واورئ. خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلی. هیله کوم چې خپل درسونه د نورو ملګرو سره شریک کړئ او لایک یې هم کړئ او چینل مو سبسکرایب کړئ ترڅو ټول درسونه په منظمه توګه ولیدای شئ. بیا به هم خپل نوی درس په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو او هر نیکار خپل درس، خپل د ډوډۍ خوړل، بیدېدل او هر نیکار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ تاسو نوی درس د پښتو ژبې ځانګړي توري دي. بیا به یې درته تکرار کړم: ټ، دال، څ، ځ، ښ، غ، ړ او ړون. نن به د کوم حرف نوبت وي؟ نن به د دال نوبت وي. دال د دال په څیر لیکل کیږي، خو یو پنډکی په اصطلاح موږ تاسو پنډک ورته یو پنډک لري. دال دال تلفظ کیږي. دال هم کلماتو کې درې غږه لري: د، د، دو. دال هم درې غږه په کلماتو کې لري: د، د، دو. اوس به شما بګورو چې ما په کومو کلماتو کې تاسو ته دال خوښ کړی او څرنګه غږ ورکوي یا څرنګه تلفظ کیږي. اوس به دغه کلمات او ښکلي شکلونه تاسو ته وښایم. دال ډک، دال ډک، د تلفظ کیږي. دا ګیلاس د اوبو نه ډک دی. وګورئ په تصویر کې ډک، د تلفظ کیږي. د ډک په کلمه کې دال د تلفظ کیږي. ډک ډک، دا ګیلاس له اوبو ډک دی. ډک. اوس به بیا راشو وګورو چې ما کومه کلمه تاسو ته خوښه کړې او څنګه تلفظ کیږي. دال ډالۍ، دال ډالۍ. وګورئ په دغه تصویر کې په یوه قوطي کې ډالۍ پوښ شوي او ښکلی فیته یې پرې ویلې. دلته د ډال سره الف راغلی او دا تلفظ کیږي. ډالۍ ډالۍ. اوس به بیا راشو وګورو چې بیا په کومه کلمه کې ما تاسو ته ډال انتخاب کړی او څنګه تلفظ کیږي. ډال ډیوه، ډال ډیوه. دغه ډیوه خو وینئ چې روښاني کړي او څلور طرفه یې روښانه کړي، دې ته ډیوه وایي. ډیوه. ډی تلفظ کیږي. دلته ډال ډی تلفظ کیږي. دا ډی. ما درته وویل چې درې غږه ورکوي. ډیوه ډیوه. اوس به بیا راشو وګورو چې په کومه کلمه کې ما ډال تاسو ته انتخاب کړی او څنګه تلفظ کیږي. ډال ډوډۍ، دو تلفظ کیږي. ډال ډوډۍ، ډال ډوډۍ. دلته ډال د ډوډۍ په کلمه کې دو تلفظ کیږي. دو. ډال ډوډۍ. دوه دانې ډاله د ډوډۍ په کلمه کې راغلي. او اوس به راشو د ډال د حرف ترانه به ولولو او خوند به ترې واخلو. وګورو چې ما په کومه کلمه کې درته ترانه جوړه کړې. ډال ډبره. اوهو دا ښکلې کوتره. وګورئ چې په سپینه ډبره ناسته ده. سپینه کوتره په سپینه ډبره. ډال ډبره. دا سپینه کوتره ده، ناسته په ډبره ده. څومره ناز و خیال لري، مسته خو اوتره ده. بیا به یې هم درته ولولم چې ښه هم زده شي. ډال ډبره. دا سپینه کوتره ده، ناسته په ډبره ده. څومره ناز و خیال لري، مسته خو اوتره ده. اوس یې تاسو را سره ولولئ.
ډال ډبره دا سپینه کوتره ده ناسته په ډبره ده څومره ناز و خیال لري مسته خو اوتره ده یو ځل بیا یې هم ولولئ ډال ډبره دا سپینه کوتره ده ناسته په ډبره ده څومره ناز و خیال لري مسته خو اوتره ده آفرین ډیر ښکلی مو لوست ډیر ښه مو لوست اوس نوبت را ورسید د کار خانگی تاسو به یوه صفحه د ډال حرف په خپلو ښکلو کتابچو کې ولیکئ خپل مورجان پلارجان ته به یې وښایاست چې تېروتنه هم نه وي کړې نو مو وخت پوره شو د خدای پامان